همدغه غربي تمدن او نوي تهذیب مسلمانې ښځې د کور د پرسکونه ماحول نه ویستلي دي، پردو خلکو سره یې میلاو کړي، د بچو د تربیت او د خاوند د حقوقو نه یې غافله کړي دي. نو همدغه غربي تمدن او همدغه غربي تهذیب زموږ اکثره مسلمانانې خویندې د امن او سکون او د پاک دامني او عافیت ژوند نه لرې کړي دي او د هغو سکون یې خاورو سره خاورې کړی دی. کوم ذات چې دا ښځه پیدا کړه، کوم ذات چې دې ښځې ته وجود ورکړه، د معدوم نه یې موجوده کړه، هغه ذات د دې د مزاج او فطرت نه ډیر ښه خبر دی. الله رب العزت په قرآني تعلیماتو کې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو کې د دې نازک جسم رشته ډیر په ښه شان سره بیان کړې ده. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله مبارکه ژبه باندې د دې نازک جسم د اصلاح او د هغو امورو چې هغه دینی او دنیاوي کامیابي سره تعلق لري، کومو سره چې د دې د جنت په شان خوشګواره ژوند تړلی، هغه یې ورته د تعلیماتو او ارشاداتو په رڼا کې واضحه کړي دي او د دې رهنمایي یې کړې ده. افسوس دی چې زموږ په ماحول کې خو به سړو ته او نارینهو ته څه نه څه دیني معلومات وي، مګر په اکثرو ښځو او خویندو کې د دیني معلوماتو کمی دی. د دیني نادانی په وجه او د جهالت او ناپوهی په وجه اکثر د دوی دینی او دنیاوي کامیابي ختمیږي. هغه مسائل چې زموږ خویندو پورې تړاو لري تاسو به د اکثرو علماو نه اوریدلی وي، خو څه چې زه درته په دې خپرونو کې وایم انشاء الله دا به تاسو ته نایاب وي او تر اوسه به مو ډیر کم اوریدلی وي. انشاء الله په دې خپرونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې د ښځو متعلق ټولې خبرې د کومو چې د هغوی ته د دینی او دنیاوي او د ښایسته ژوند په اعتبار سره ضرورت پیښیږي هغه به انشاء الله په دې خپرونو کې تاسو ته بیانیږي. نو د خپلو خویندو او میندو نه زموږ دا امید دی چې د هغوی په حق کې به دا خپرونې انتهایی فایدهمندې وي. د دې خپرونو په اوریدلو سره به او په دې باندې عمل کولو سره هغوی په دنیا کې هم د خپل سکون او عفت او عافیت ژوند تیرولو سره د کور په ماحول کې د صلاح او تقوا د اعمالو نه په خبرېدو سره د جنت مستحقې وګرځي. نو رب العزت ته د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کوم چې زموږ دا ویناوې په خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځوي او د دې خپرونو په وړاندې کولو سره او اوریدلو سره زموږ خویندو ته الله رب العزت د دنیا او آخرت ښایسته ژوند ور په برخه کړي. نو په دې هیله چې د دې خپرونو په اوریدلو سره د جهنم د اعمالو نه مخ واړوئ او د جنت اعمالو طرف ته مخ کړئ. ټول امت مسلمه ته او خاص طور خویندو ته د صراط مستقیم او سنت او شریعت زندگی الله رب العزت نه غواړم چې ور نصیب کړي. نو زما دا کوشش دی الله په خپل دربار کې قبول کړي او الله رب العزت دې د خپل رضامندي او د آخرت ذخیره وګرځوي. نو اوس به دا واورو درنو اوریدونکو چې جنتي میرمن او جنتي ښځه څوک ده؟ صاحب د ترغیب او ترهیب د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث رانقل کړی. عن انس بن مالک عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بنسائكم في الجنة قلنا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ودود وولود اذا غضبت او اوسئ اليها او غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا اكتحل بغمد حتى ترضى. حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمای
چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل آیا زه تاسو ته د جنتي ښځې په باره کې خبر در نه کړم چې جنتي ښځه او میرمن څوک ده؟ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایی موږ وویل ولې نه یا رسول الله موږ ته خبر راکړه. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جنتي ښځه هغه ده چې په خپل خاوند باندې مینه وي. جنتي ښځه هغه ده. نو دوستانو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت در ورسیږي. مننه.